سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم. سورة البقرة اولی حصہ کی دویم باب شروع شوه. پدې کې مونږه مسئله دا اثبات التوحید شروع کړی دی. اول دو آیاتو کې اصل مسئله وا د توحید د الله دی والی فذکر دا ادلہ خمسہ عقلیہ محضہ. ورپسې آیت درشتم کی اثبات و رسالت سره د صداقت الکتاب دلیل وحی او تحدی منکرین ہوتا. ورپسې آیت کی زجر تحدی و تخویف منکرین ہوتا. بیا ورپسې پنځشتم کی کامل بشارت و مؤمنین ہوتا. بیا شپږشتم کی دفع د اعتراض د منکرینو و ذکر د حکمت د امثالو. بیا آیت نمبر 20 کی تفصیلی بیان کو د فاسقانو و ذکر د دریو خواصاتو. اس کوم آیت چې ما تلاوت کو کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. دلتا بیان کئی د نعم اربعہ د دی آیتنا تر آیت 20 پوری. د آیت نمبر 28 پوری بیان د نعم اربعہ د سلورو نعمتونو بیان کئی. خوربت د دی د ما سبق سره سده ورستو آیت کی خباستون ذکر شو د فاسقانو. دلتا غویتا زجر ورکی رٹی پدی چاغی د اللہ سره شریکان گرزی. کیف تکفرون بالله دا زجر دی غویتا. یا بل ربط دما سبق سره چه دلتا اعادو که دا غسل مسئلہ دا اعبدو او دا دلیل دی دا یو خطیب دا بلاغت چاگه کم مسئلہ شروع کړی وی نو په منځ کې هغه ډیر سو بیان کی نورې ډیری مسلیو کی او آخر کار خپل هغه موضوع ته واپس راتاو شي. نو دا د یو خطیب د بلاغت دلیل وی چاغه مسله کوي موضوع ته واپس راځي. نو قرآن کریم هم دا خود فصاحت و بلاغت نه ډک کتاب دی. چې کم زی تم قرآن لاړ شي آخر کار به مسله ما عبودو تراولی په دې حصہ کې. نو همدغه طریقې کار په دویم حصہ او دریم حصہ او څلورم تر اخره پوری قرآن به په دې منهج رواني. نو دلته ما وی چې بیان دی د نعم اربعه د سلورو نعمتونو بیان دی. نعم دا انعام توی نعمت توی د الله. اربع سلور توی دلتا دا سلور نعمتون الله تعالی ذکر کئی. دا ولی دا سلور نعمتون پاغ اصل مسئلہ دا عبودو باندې ذکر کئی. دا هم د قرآن کریم یو طریقه دا هر کله چې قرآن مسله د عبودو ذکر که په دلایل سره
په زواجر او تخویفات او تحدی او منکرینو نه منلو. نو یو بله طریقه ورته اختیاري چې هغې ته احسان زبادل وی چې ما پتا دا احسانات کړي دي، نو اوس خو مسله د عبودو منه کنه. نو دا بله طریقه ده د قرآن د مسئلې د بیانولو چې الله پاک خپل احسان کله کله زبادي انسان ته چې ما پتا دا احسانونه کړي، ولې نه مني زما خبره. د عربو یو محاوره د هغې وی الانسان عبد الاحسان، الانسان عبد الاحسان، و انسان دا غلام دی د احسان. انسان سره چې انسان وي څوک احسانو کی هغه د هغه غلام شي. دا د عربو محاوره ده. دا یاد وساتئ چې تا سره چا احسان کړی وي او ته د هغه د احسان دا یاد ساتي، نو ته انسانی. او که فرض کا دا تا نه هیر شي یاد دی ونه ساتلو، مطلب ته انسان سره پاتې نشوي. کم کس چې د انسان شکر نه ادا کوي، د هغه احسان یاد نه ساتي، یاد وساتئ دا د خپل رب هم احسان یاد نه ساتي. او دا زنویم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من لم یشکر الناس لم یشکر الله. چا چې د الله د انسان شکر ادا نه کو، چا ور سره ښېګړه وکړه او د هغه شکریا ادا نه کو، نو دی د الله شکریا هم نه ادا کوي. دا ډېر احسان فراموش دی. نو انسان دا بنده دی د احسان، غلام دی د احسان چې څوک ور سره ښېګړه وکړي یا ښېګړه یاد ساتي او بیا د هغه د خو سوچ کوي. که فایده نشي ورکولی ورله، نو د هغه د نقصان سوچ هم نه کوي. او بیا هغه تن چې تا سره داسې احسان کړي چې قرآن یې درته ښیلی، احادیث درته بیان کړي، نو کم از کم هغه در باندې نه زبادي، ځکه زبادنه کول دا د الله کار دی. انسان چې کله خپل احسان زبادي، نو دا د قرآن و حدیث خلاف دی. بطور مثال تا ته یو تن وی ما تاله کور اغستی و، ما تاله گاډی اغستی و، او هغه در باندې زبادي چې ما تاله دا کړي دی، ورله واپس کا، ورته ته خو د خدای توب دعوه کې، دا خو د الله صفت دی. خو انسان له بیا دا پکار دی چې دی د بل احسان یاد وساتي. خو الله تعالی چونکې بنده دی د انسانانو، ځکه هغه څخه دا اختیار شته چې هغه خپل احسانات زبادي هم. دا هغې اصل دلیل څه دی؟ د الله اسماو کې یو اسم دی منان. منان چاته وایي چې څوک احسان زبادي. نو الله تعالی ذات منان دی، احسان زبادونکی. او الله سره خوندم کوي، ځکه د الله تعالی نعمتونه دوره ډیر دي چې هغه انسان ته رعایت کړي، نو انسان په خپله قایل شي او واقعي الله خو ما سره دا احسانات کړي دي. او بل خوا که بنده وي، نو هغه الله تعالی منع کوي د احسان زبادنې. لکه دې دپاره وګورئ سورة الحجرات. سورة الحجرات یو کم 50 سورت، 9 سورت، د دې آیت نمبر دی 17 نمبر آیت. یمنون علیک ان اسلموا، دوی ازبادی پتا باندې احسان ان اسلموا چې اسلام راوړی دی. یاره جی مونږ هم قرآن ته راغلي، مونږ ته ملګرتیا کوو، مونږ ته تناست یو، نو پتا ازبادي هلکه ورته په ما ولې ازبادي؟ دا خو ته ځان له ګټه کې فایده کې. د منافقانو دا حالو چې هغې به رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلل صحابو له، نو په هغې باندې به احسانات زبادل چې دا مونږ تا سره احسان کو راغلي، دا خو ته ځان سره ښېګړه کې، په ما سره احسان کې. بطور مثال دا درس څوک اوري، نو دا دې په ما نه زبادي چې یاره دا درس زه ستا اورم، دا خو ته ځان له ګټه کې، ځان له فایده کې.
نو بیا الله فرمایي قل ولا تمنوا علی اسلامکم، وایا مزبادی پما باندې اسلام خپل، اسلام پما مزبادی چې تاسو پما احسان کړی د اسلام قبول کړی. بل الله یمن علیکم، بلکې الله احسان کړی دی پتا سو، الله احسان پتا سو کړی ان هداکم للایمان، چې توفیق درکړی تاسو ته په طرف د ایمان، په طرف د کتاب. تاسو د الله احسان ومنئ چې الله دې قرآن ته راوستی، تاسو ولې احسان زبادي د سکتورم کړی؟ الله خو غوښته ته به نم راوستی، الله خدا سم کولی شو بل کس به ستا په ځای کېنولی، خو تی راوستی ته د الله احسان ومنه. نو الله تعالی دلته احسان زبادل د بنده نه نفي کوي او ځان له د هغې اثبات کوي. نور هم داسې ډېر مقامات دي چې الله تعالی خپل احسان زبادي، لکه سورة آل عمران وګورئ. چونکې دا نن سبا خلکو کې ډېر شوی دی. اول مونږ بیا نور د ځان اصلاح دپاره دا بیان کوو، هر یو تن دې ځان ته ګوته نیسي، بل لا نه، ځکه مونږ پاک نه یو، مونږ نه ګناه کېږي. خو بهترین بنده د الله هغه دی چې ګناه تې وشي او هغه ځان ملامته کړي او بیا توبه وباسي. سورة آل عمران 3 نمبر سورت، آیت دی 144 164. لقد من الله علی المؤمنین، یقینا احسان کړی دی الله په مؤمنانو. ګوره الله خپل احسان زبادي ورته څه احسان یې کړی؟ اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، کله چې رالیږل الله په دې کې یو عظیم الشان پیغمبر د دې د جنس نه. بالکل دا ډېر لوی احسان دی. دا اوس خوند کوي چې زبادي رسول صلی الله علیه وسلم یتلو علیهم آیاته، دې دپاره چې ولولي په دې باندې آیتونه د الله، ویزکیم او پاکی دوی د اخلاق رذیلونه، او ښودنه کوي دوی ته د کتاب د الله او د سنت. وان کانوا من قبل، او یقینا دوی مخکې خامخا په ګمراهۍ ښکاره کې. اوس دا الله احسان وکړو په مؤمنانو چې ټول ګمراهانو الله پیغمبر راولېږه او دا ټولې په سمه لار روان کړو. بالکل دا لوی احسان دی او الله سره خوندم کې د هغه شایان شان دی چې هغه اثباتي. دارنګ سورة البقره لږ وګورئ. سورة البقره آیت 262 262 نمبر آیت چې الله تعالی منع کوي انسان د احسان زبادلونه، چې هغه به طور قباحت ورله ذکر کوي. الذین ينفقون اموالهم، یقینا کسان چې خرج، الذین هغه کسان ينفقون چې خرج کوي مالونه خپل په لاره د الله، د الله په لاره خرج کوي. ثم لا يتبعون ما انفقوا، بیا نور پسې کوي هغې پسې انفقو چې دوی خرج کړی منن زبادنه، زبادنه نه کوي چې یاره ما ګوره مالو لګولو، ولا اذن او نه بد ردي او نه بد رد وی. لهم اجر عند ربهم، دوی له اجر دی په نیز د رب د دوی. چې څوک احسان نه زبادي که نه دی له اجر دی. او بیا مخکې آیت وګوري 264 یا ایها الذین آمنوا، او مؤمنانو لا تبطلوا صدقاتکم، مه بربادوئ صدقات خپل بالمن په زبادنې والاذی په بدو ردو. خپل احسان مه زباده چې ما تا سره دا ښېګړه کړی، که تا دا زبادنه وکړه تا خپل هغه اجر ثواب تبو برباد که هغه دې ضایع که. نو خبره دې پورې وه چې دیزی کې الله رب کریم خپل احسانات زبادي سلور په انسانانو باندې، چې تاسو مسله د عبودو ولې نه منئ. هغه سلور نعمتونه هغه څه دي؟ نو هغه ذکر کوو اول، بیا پایت تشریح کوو. نعم اول، نعمت اول پایت نمبر 28 کی اول نعمت څه شی دی؟ کنتم امواتا فاحیاکم، دا اول نعمت. تاسو نشوي شته مې کړئ، او دا ټول راجی کیږي څه ته؟ کیف تکفرون بالله ته. نشتوی شته مې کړئ، نو کیف تکفرون بالله، څنګه انکار کوي د الله په یووالي؟ ته خو نشتوی، ستا نام و نشان نو، ستا خاندان نو، ته چا پیژندی نه، ستا میراث نو، جایداد نو،
الله فرمای ما تعالی هر صدر که څنګه اوس د خپل د رب د یووالي نه ته انکار کې، څنګه ته د هغه د کتاب نه غفلت کې، د هغه د سنت د پیغمبر نه مخ اړې، په کم شکل؟ دا اول نعمت چې الله تعالی زبا دی په انسان، چې راشه مسله د عبودو منه قرآن ومنه کینه ورته زده کا، ځکه ته نشت وې ما شته کړې، نو چې الله شته کړی نو ته اوس اکړخاني ولې کوې؟ بیا ورپسې آیت یو کم 13 کې دویم نعمت الله ذکر کوي. دویم نعمت خلق لکم ما فی الارض جميعا، ټول منافع د ځمکې مې تاسو له پیدا کړي دي. خلق لکم ما فی الارض جميعا، پیدا کړي مې دي منافع د ځمکې تاسو له ټول. نو کیف تکفرون بالله، څنګه انکار کوي د الله په یووالي؟ د ځمکې ټولې منافع په ځمکه کې چې څومره نفي، کاغه اوبس کلی، کاغه فصلونه، کاغه میوې، کاغه سبزیانې خوړلي، کاغه پای باندې آبادی کولی ګرځېدل وي، کاغې نه معدنیات راوباسل وي، د ځمکې ټولې فایدې الله فرمایي ما تاسو له پیدا کړی دی. یعنی تاسو زما خورئ اسکئ، زما په ځمکه ګرځئ. نو کیف تکفرون بالله، څنګه د الله په یووالي انکار کوئ؟ څنګه الله سره بل شریکان کوئ؟ دا دویم نعمت چې الله تعالی انسان ته را یادوي. اول نشت وشته مې کړې، هېڅ شی نه وې پیدا مې کړې. دویم فایدې مې هم درله درکړې په دې ځمکه چې مې پیدا کړې. اوس دریم نعمت ذکر کوي آیت نمبر 13 نه دا تر آیت نمبر 14 پورې، دا تفصیلی ذکر کوي دا نعمت. دریم نعمت آیت نمبر 13 نه تر آیت نمبر 14 پورې، 36 نمبر آیت پورې. دریم نعمت څه شی دی؟ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، قلنا للملائکة اسجدوا لآدم. ملائکو ته مې ویلو هغه اوچتو مخلوقاتو ته سجده وکړي په طرف د آدم، د آدم تابعدار شي. نو گویا کې دریم نعمت حاصل مونږ سره سره وته. دریم نعمت څه شی دی؟ ستاسو نیکه مې معزز کو، گویا کې تاسو مې معزز کړي، تاسو له مې شرف درکړی دی په فرښتو، په جناتو، په ټولو مخلوقاتو، یعنی اشرف المخلوقات مې کړی انسانان. نو کیف تکفرون بالله، څنګه د الله په یووالي انکار کوئ؟ دا دریم نعمت چې په تمامو مخلوقاتو مې تاسو له شرف درکو، او انسانه تاسو له مې عزت درکو. کیف تکفرون بالله، څنګه د الله د یووالي نه انکار کوئ؟ څنګه تاسو د الله احسان هیروئ؟ په ملائکو یې ته عزت مند کړی، په جناتو ته عزت مندې، حیوانات ستا تابع دي، ځمکه ستا تابع، نور سپوږمۍ اسمانونه یې تاله تابع کړي دي، هر یو څیز تاله تابع دی، مارغان د اوبو حیوانات تاله تابع دي، لوی لوی غرونه تاله تابع دي، ته پې د پاسه ګرځي. هر یو څیز الله فرمایي هغه ما تا نه لاندې که ته مې پې اوچت کړي. نو کیف تکفرون بالله، څنګه د الله د یووالي نه انکار کوئ او انسانانو او ناشکرو؟ درې نعمتونه شو. دریم نعمت څه؟ ستاسو نیکه او تاسو مې معزز کړئ په ټولو مخلوقاتو. نو کیف تکفرون بالله، دا په دې شکل یادوي. اول نعمت د نش نه مې شته کړی، کیف تکفرون بالله، یو اشاره ورته څه کې کوي؟ کنتم امواتا فاحیاکم کیف تکفرون بالله. دویم نعمت څو؟ ځمکې ټولې منافع مې تاسو له پیدا کړي دي، او اشاره ورته څه کې کوي؟ خلق لکم ما فی الارض جميعا. نو کیف تکفرون بالله. دریم نعمت تاسو ستاسو نیکه مې په تمامو مخلوقاتو معزز کو، اشاره ورته څه کې کوي؟ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم. نو کیف تکفرون بالله. درې نعمتونه شو. څلورم نعمت 19 کې فتاب علیه، ستاسو په نیکه باندې ما مهرباني کړی، گویا کې ما په تاسو مهرباني کړی دی، په تاسو ستاسو په نیکه مې مهرباني کړی چې د هغه نه یو لغزش شوی هغه مې ورته معاف کړی. نو کیف تکفرون بالله، څنګه د الله د یووالي نه تاسو انکار کوئ؟
نو دا 4 نعمتونه دلته ذکر کوي د پاره د غروست د مسلې د عبودو چې تاسو هغه مسله د عبودو تسلیم کړئ ځکه الله رب کریم په تاسو ډیر لوی لوی احسانات کړي تاسو نشټوي شته کړئ زمکه کې تاسو له فواید درکا په زمکه تاسو په ټولو مشرف کړئ تاسو نه لغزش شویو هغه تاسو ته معاف که مهرباني وکړو نو د الله د یووالي نه انکار ولې کوئ دا د دې څه آیتونو خلاصه وه بقایه لفظي ترجمه ده نو د استاد محترم خبره وي هغه اسانه ده هر څوک کولی شي اصل امتیاز زمونږ په درسونو کې د خلاصو ته حاصل دی نورو دروسو کې دا خلاصي نشته لاړ شي واوري تجربه وکړي خپله ځکه نشته چې هغې له ورځي نه دا خو په مونږه احسانات دي زمونږ د شیوخو چې مونږ ته قرآن کریم دور آسان کړی دی په آسان هغې پې تکالیف ډیر تیر کړي دي لکه شیخ القرآن علیه الغفران هغه د دې قرآن د ازده کولو دپاره دیوبند ته او پنجاب لوی لرې لرې علاقو ته تللی دی میاوالي وغیره ته شیخ القرآن د دې قرآن د ازده کړې دپاره مکې پورې تللی دی د هغه ځینې د علوم راغونډ کړي او دلته یې راوړی ثوابۍ پنجپیر ته او مونږ یې غټ احسان کړی او بیا ثوابۍ پنجپیر مونږ څه پېژندو مونږ څه لیدلی نو زمونږ استاد محترم الله دی عمر علم کې ورته خیر و برکت واچي چې هغې مونږ ته د قرآن کریم دروس په پېښور کې شروع کړو مونږ هغې ته کېناستو په خپو کې مونږ د هغې نه زده کړو کو نن یې تاسو ته بیانو نو دا د دې هستیانو په مونږ لوی احسانات دي نو مونږ له پکار دی مونږ د دې احسانات ومنو لوی خلک دي ښه مونږ ورسره الحمدلله نږدې پاتې یو دا ډېر لوی خلک دي په قدر یې هله پوهېږي خدای مکه چې الله یې درنه واخلي لکه شیخ القرآن یې اغستی اوس خلک ارمانونه کوي د شیخ القرآن چې های مونږ شیخ ته ناست وی اوس هر یو سړی ځان منصوبوي چې زم د شیخ شاګرد یم او په ژوند کې څوک قدر نه کوي ښه دا اصول دي د دنیا چې لاړ شي یو قیمتي سړی نو بیا ورته اندازه کېږي چې واقعي دا خو ډېر زیات قیمتي و د ډېر زیات ارزښت و نو په منګه د دې شیوخو زمونږ ډېر احسانات دي او بحمد الله دغه احسان د منلو دغه دلیل دا دی چې د هغې کوم میشن حواله شوی دی فی سبیل الله تعالی هغه موږ حقا الحمدلله کو الله دې تر مرګه توفیق راکړي تاسو ته م وایم چې څوک اوري دا قرآن په هر ځای کې دا زده کوي او تاسو شکریه د دې شیوخو زمونږ د اساتذو په دې شکل ادا کوي چې دا نورو ته هم داسې فی سبیل الله بیان کوي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون اوس په دې آیت کې الله رب کریم نعمت اول ذکر کوي هغه څه شی دی هغه کنتم امواتا فاحیاکم نشوی شتمه کړی نو کیف تکفرون بالله څنګه انکار کوي د الله دی یووالي نه کیف تکفرون بالله کیف سرنګه تکفرون تاسو انکار کوي بالله په یووالي د الله کیف استفهام دی حالت یعنی حالت ظاهری په دې سره د منکرینو او بل تعجب کې غرزی مومنانو لره هم چې تاسو تعجب وکئ چې دوی څنګه باوجود د هر څه د دې تمامو دلایلو د دې دومره بیاناتو دی بیا منکرین شول تاسو هم تعجب وکئ په دې خبره او یقینا چې مؤمن وي حقیقت کې هغه تعجب کې وغورځي هغه ډیر زیات تعجب کې شي چې دوره خیسته خیسته دلایل الله پاک بیان که چې تاسو مې پیدا کړي تاسو مشران مې پیدا کړي آسمان زمکه مې پیدا کړي او په دې کې وریځې دي په دې وریځو باندې اوبه راوروم په هغې خوراکونه راوباسم تاسو له درکوم سره د دوره ښایسته ښایسته دلایلو چې بیا مې یو بدبخته انکار کوي د قرآن نه د الله د یووالي نه سړی ډېر ورته په تعجب کې شي چې دا انسان دی او که دا خر دی نو کیفه دا په تعجب کې غورځي دا استفهام منګم او دې سره حالت ذکر کوي دغه خلکو دغه منکرینو کیف تکفرون څنګه تاسو انکار کوئ تکفرون
عام علما دلته معنی کوي کیف تکفرون بالله، وی څنګه انکار کوي د الله نه. دا د عام علماء معنی ده، څنګه انکار کوي بالله د الله نه یا په الله. په دې معنی اعتراض راځي، په الله خو چا انکار نه دی کړی ما سوا د دهریانو نه، نور هیچا هم انکار نه دی کړی د الله د وجود نه. نو بیا ته څنګه مولوي صاحب معنی کې کیف تکفرون بالله، څنګه انکار کوي په الله یا څنګه انکار کوي د الله نه؟ د الله نه خو چا انکار نه دی کړی. بلکې مشرکین تاسو کته شي په قرآن کې د مکی چاغي باقاعده ویلي مونږ الله منو. د هرې زمانې مشرکان تاسو ګوري که د نوح علیه السلام د زمانې وي، د هرې زمانې وي. لکه سورت وګوري عنکبوت، یو کم 30 سورت دی، 9 سورت، او د دې آیت د 61 نمبر آیت. سورت العنکبوت یو کم 30 سورت، 9 سورت، 29 او آیت 61 ولئن سألتم من خلق السماوات والارض، او کچره ته پوس کې د دوی مشرکانو نه چا پیدا کړی اسمانونو او ځمکه، وسخر الشمس والقمر، او چا تابع کړی نور او سپوږمۍ، نو څه به وایي؟ لیقولن الله، خامخا وایي به الله. دا د مشرکانو قول. بیا ورپسې آیت وګورئ او پرېږدئ ولئن سألتم من نزل من السماء، او کچره ته پوسو کې دي مشرکان نه څوک راوري د بره نه باران، نو تازه کوي په دې سره ځمکه، پس د وچېدو د دې نه لیقولن الله، وایي به الله. بیا ورپسې نورم الله تعالی نورو مقاماتو کې ذکر کړی دی ځای په ځای، خو دغه یو ځای کافي دی چې مشرکانو خو د الله ذات منلو، د الله وجود منلو. نو مولوي صاحب بیا څنګه ته معنی کې دلته کیف تکفرون بالله، څنګه انکار کوي په الله باندې؟ په الله چا انکار نه دی کړی. ته اوس هم لاړ شه سکانو نه پوښتنه وکړه، هغې وایي بګوان، هماغه الله ته بګوان وایي. لاړ شه هندوان ورته بګوان وایي، لاړ شه انګریزان ورته ګاډ وایي. د الله ذات ټول مني، خو الله سره شریکان کړي دي. نو دې وجې دلته مونږه معنی سوکه کیف تکفرون بالله ای بوحدانیت الله، او دې کې اشاره غرستو عبدو مسلې ته وشوه، او هغه په دلیل هم دی، ځکه موضوع روانه هم هغه عبدو ربکم دی چې تاسو عبادت وکئ، اجزا د عبادت خاص د پاره د یو الله وکئ. نو موضوع هغه روانه ده. نو دی وجې دلته معنی مونږ څه کوو؟ کیف تکفرون بالله ای بوحدانیت الله، څنګه تاسو انکار کوئ بالله په یووالي د الله. ما چې سر کې معنی وکړه، یا دا چې مفسرین دا معنی هم کوي کیف تکفرون بالله، یو معنی خو مونږ انکار وکړو. انکار کوي بعضې خلک د الله د یووالي نه چې نه الله یو نه دی، صرف نور هم ورسره شریکان شته. نو دویمه معنی کیف تکفرون بالله، یعنی کیف تشرکون بالله، څنګه تاسو شرک کوئ بالله د الله سره. نو بیا بالله معنی کولی شي د الله سره. څنګه تاسو شرک کوئ د الله سره چې د عبودو مسلې نه د مخ واړولو مشرک شوي د الله سره اوس نور شریکان کوي. نو دا څنګه سره د دې چې دومره احسانات در باندې الله تعالی کړي دي. بیا مخکې اوس وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، دا هغه نعم اول د نیش نه مشته کړي. وکنتم امواتا، او حال دا دی وی تاسو امواتا نیشت، فاحیاکم نو ژوندي مې کړئ تاسو. وکنتم وو حالیه دی، قرطبی وی وقد کنتم دے در اصل، وکنتم او حال دادے، کنتم وی تاسو امواتن نیشت، امواتن نیشت، امواتا جمع دا میتون، امواتا دا جمع دا میتون، او د میتون جمع موتا هم راځي. ښه دا دوانه د میتون جمع وي. مراد د دې
میتون نه دلته څه شی دی؟ عدمون، معنی د نیشت. بیا معنی درته کوم، امواتا جمع د میتون. میتون نه مراد څه شی دی؟ عدم، یعنی نیشت. د انسان تخلیق نه مخکې هغه څه شی و؟ نیشت و که نه؟ اسم نو. لکه په دې تاسو کتی شي سورة الدهر. سورة الدهر ړومبنی آیت دی د سورة الدهر. سورت نمبر دی 76 نمبر سورت. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقینا راغلی په هر یو انسان، حین یو وخت، من الدهر د زمانی، په هر انسان د آدم بابا نواله تر قیامت پورې، په مشرک، په مسلمان، په پیغمبر، په امتی، په ټولو یو وخت داسې راغلی دی. الله فرمایي د زمانی لم یکن شیئا مذکورا، نو دی هیڅ شی مذکورا ذکر کړی شوی، هیڅ شی نو ذکر نو. نو دا آیت په دې باندې دلیل دی چې دې ځای کې الله فرمایي کنتم امواتن، وی تاسو امواتن نشت. او دا معنی تفسیر ابن کثیر کې امام ابن کثیر رحمه الله هم کړی دی. هغه معنی کې د امواتن هغه وی اے عدمن، عدمن عین سره لیکل کېږي، عدمن تاسو وی نشت. وکنتم امواتن، او حال دا دی وی تاسو امواتن نشت. نشت وی نام و نشان دی نو. لفظ میت ولی راوړی ځکه چې په دې سره خلک پوه شي یو تن چې مړ شي که نه مړ شي، میت د هغه نوم ختم شي، هلکه یې مړی راوباسئ، دولت د هغه نه پاتې شي، جایداد د هغه نه پاتې شي، پهچان په دنیا کې ختم شي، رشتې هر څه د هغه ختم، تش تور کفن واچي ورته او بوی ځي قبر کې خښ. دا یو پریکټیکل اگزامپل الله مونږ له راکوي چې همداسې نشت وي، نوم نشان دی نو، پهچان دی نو، خاندان دی نو، هیڅ شی در سره نو. ما در باندې احسان وکړو، د یو ګنده قطرې نطفې نه مې پیدا کړي، دنیا ته مې راوستې، اوس ما ته کړخاني کې. وکنتم امواتن، او حال دا دی وی تاسو نشت. نشت وی اسم نه وي، نام و نشان دی نو. بیا وکنتم امواتن، او حال دا دی وی تاسو نشت. یا د دین مراد دا د امواتا نشت وی یعنی بیروح وی. وکنتم امواتن، او وی تاسو امواتن بیروحا. دا د مور په خېټه کې انسان وي په اوله مرحله کې، چې اول هغه څه وي مړ وي، څلور میاشتې پس الله ملایکو ته امر وکړي چې روح پکې واچوي، بیا ژوندی شي. نو مړ یو د وینې لوتړه وي، غوښه وي، څښه، الله در کې روح واچو، ژوندی کړې، ته اوس د الله په ذات باندې انکار کې، د الله د یووالي نه انکار کې، بدبخته. وکنتم امواتن، او حال دا دی وی تاسو امواتا نشت وی یا امواتا بیروح وی د مور په خېټه کې. فاحیاکم، نو ژوندي مې کړی تاسو، ما حیات درله درک، ما ژوند درله درک. دا اوس د الله لوی احسان دی چې الله ته پیدا کړی. لکه سورة الدهر کې وی وختي چې مر وباسلی و، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بیا مخکې څه وی انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. انا خلقنا الانسان، یقینا پیدا کړی دی مونږ انسان، من نطفة امشاج، د نطفې ګډې وډې نه، د ګډې وډې نطفې نه الله فرمایي ما پیدا کړی. د دې وجې په احیاکم معنی دلته امام ماوردي کوي په تفسیر ماوردي کې، هغه معنی کې په احیاکم یعنی خلقکم، خلقکم پیدا مې کړی تاسو، ما تخلیق کړی، ما پیدا کړی، پہچان مې درکو، نوم مې درکو، خاندان مې درکو، جایداد مې درکو. نو ته اوس پاسېږي ته د الله په ذات، د الله په یووالي باندې ته اعتراض کې چې الله څنګه ذات کې یو دی، الله څنګه صفاتو کې یو دی، دوره ته مخکې لاړې. ګورې دی اول اموات دلته موت لفظ راوړی،
دا ورپسې فاحیاکم نه بعد هم راځي ثم یمیتکم بیا به مړه کی تاسو بیا ورپسې سوی ثم یحییکم بیا به ژوندي کی تاسو. نو ګوره دوه ځله لفظ موت ذکر کوي امواتا او بیا یمیتو په دې آیت کې دوه ځله حیات ذکر کوي فاحیاکم بیا وی ثم یحییکم. نو دوه ځله موت دوه ځله حیات. دینه مراد څه شي؟ د اول موت نه مراد دا ولیکئ د اول موت نه مراد عدم حیات شو. عدم حیات یعنی ژوند نشت، دې ته وایي عدم حیات. نو الله بیا څه وکړو فاحیاکم حیات درکو ژوند درکو. د دې دویم موت نه مراد څه شی دی؟ ثم یمیتکم. دې ته وایي سلب حیات. سلب سین لامبا سلب معنا غستل. سلب حیات چې فاحیاکم کړي ژوند درک نو ثم یمیتکم بیا درنه دا حیات سلب کو. چانه نی کړي سلب کوي با ما نه دی کړي ما نه بم سلب کوي تاسو نه دی کړي تاسو نه بم دا حیات سلب کوي. دې ته وایي سلب حیات. حیات اغستل ژوند اغستل. هغه وخت کې چې انقطاع کیږي د روح د جسد نه، مفارقت کیږي د روح د جسد نه، روح د جسد نه شي لري شي جدا شي، دا دویم مرګ دی. اول عدم حیاتو ژوند نو نشتو، بیا سلب حیات چې ژوند درک بیا یې درنه واغسته. نو ثم یحییکم بیا به ژوندي کی تاسو. کوم ځای کې به ژوندي کوي؟ په قیامت کې. او دلیل به څه دی؟ ثم الیه ترجعون. بیا به دی الله ته تاسو واپس کړی شي. دا په دلیل شو چې الله ته به واپس کیږي په قیامت کې. دی آیت کریمه کې الله پاک دو ځله موت ذکر کو، دو ځله حیات ذکر کو. داسې نورم ګڼ آیتونه دي چې الله پاک پاغي کې دو ځله موت دو ځله حیات ذکر کوي. اول لګو ګورئ سورۃ المؤمن. په دې کې بیا یو مسله درته کوم، خو اول دا ټول آیتونه راغونډ کړئ. بیا به درته زه دا آیتونه نه راغونډوم په بل ځای. دې ځای کې د آیتونه ځان له ولیکئ چې زه بیا تاسو ته یم دا مسله مونږ کوم ځای کې کړې وه چې تاسو ته دا ځای یاد وي. سورۃ المؤمن 40 نمبر سورت، 40 نمبر سورت. د دې آیت نمبر دی 11. قالوا وی بدا جهنميان ربنا ورب زمون امتنا اثنتين مړه دي کو دوواري واحييتنا اثنتين او ژوندۍ دي کو دوواري. یا الله دوزله دي په مونږ مرګ راوسته. یو عدم حیاتو او دویم سلب حیاتو. واحييتنا اثنتين او دوواري دي ژوندۍ کړو. یو چې مونږ نشتو ژوند راکا، بیا چې واپس دی رانه روح واغسته نو بیا د ژوند راکه جهنم ته د دننه کو. فاعترفنا بذنوبنا نو اعتراف کړو په ګناهونو خپلو. ګوره دا نن چې خلک لګیا دي دا بدعتیان، دوی چې وایي چې یاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نور پیغمبران یا نور اولیاء یا اتقیا ټول یا عام خلک چې مړ شي واپس ژوندي کیږي، دا بدبخته ګورې د آیت دلیل دی چې دی بالته بیا اعتراف کوي. ځکه دوی خو اوس د دو حیات او دو موت قائل نه دي کنه. دی وی چې انسان اول نشته دا یو مرګ، بیا الله ورله ژوند ورک نو بیا ته روح واغستو دو مرګ شو. ټیک شو. بیا چې دی قبر ته زی روح پکې بیا راځي، چې بیا دی راپورته کی نو بیا تی روح علی نو دا څه شو؟ درې مرګ شو. نو بیا چې کله قیامت کې پورته کی الله تعالی روح پکې واچي نو د دریو مرګونو قائل دي. دا بدبخته د دریو مرګونو. قرآن کې درې مرګ کم ځای شي. نو هغه ځای کې به انشاءالله دی اقرار کې دا مبتدین د دې دا مناظرین چې الله مونږ اقرار وکړو چې مرګ دو ځله و حیات دو ځله و. اصل دین علاوه نور صورتونه هم دي چې الله تعالی په هغې کې دوا موت او دوا حیات ذکر کوي. س اشارت س صراحتاً ذکر کوي لکه دی سورة البقره کې تاسو کته او په سورۃ المؤمن کې، او څه کنایتن هم ذکر کوي لکه سورۃ الروم. وګورئ روم
13 نمبر سورت الروم 13 نمبر سورت آیت د دې د 40 نمبر آیت. الله الذي الله غزاد دے خلقکم چې پیدا کړی تاسو ثم رزقکم به رزق درکړی تاسو ته. دی خلقکم کی ګوره اشاره د کنایه ده ستا چې نشتوي نو پیدا کړی تاسو. دا اوس کنایتن اشارتن موت ذکر کو چې پیدا کړی نه نشتوي. بیا ثم یمیتکم بیا بمړ کی تاسو ثم یحییکم بیا بجوندی کی تاسو. دلتم دو موت دو حیات. دارنګ بل سورت وګورئ سورت الحج آیت نمبر دے 6 غالباً لگو گوری. سورت الحج سورت نمبر دے 22 نمبر سورت او د دې آیت دے 66 وهو الذی او دا الله غزاد دے احیاکم چې ژوند دې درکړی تاسو ته ثم یمیتکم بیا بمړ کی تاسو ثم یحییکم بیا بژوندی کی تاسو. دلتم کنایتن عدم حیات ذکر شوی چې الله غزاد دې ژوند دې درکړی تاسو ته. مطلب تاسو ژوند نو مړوي کنه نو بیا بمړ کی تاسو بیا بژوندی کی تاسو. دارنګ نورم سورتونه شته چې پاغي کې الله تعالی دا اشارتن کنایتن ذکر کوي. لکه تاسو ګورئ یو بل سورت دے سورت المؤمنون او آیت دے ددی 14 15 دا اوس لږ په وضاحت سره ذکر کوي. ګوره اول د انسان د تخلیق بیانو کی ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين. انسان پیدا کا څنګه ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. انسان میں پیدا کو فتبارك الله احسن الخالقین. نو ګوره انسان نشتو الله پیدا کا. یو موت ذکر شي یو حیات. بیا ثم انکم بعد ذلك لمیتون بیا یقینا تاسو پس د دې دنیاوی ژوند نه خامخا مړی به. دا دویم حیات شه دا دویم ممات شه دویم مرګ شه. نو بیا دین پس بسوي ثم انکم بیا یقینا تاسو یوم القیامت پرز د قیامت تبعثون معنی کې ابن عباس تحیون ژوندې کولې بشي. نو دو مرګ دو حیات دلته هم ذکر شه. او نورم داسې ګڼ مقامات دي چې الله پاک دا دو مرګ او دو ژوند ذکر کړی دی په قرآن کریم کې. خو دې نه زه ثابتول څه غواړم. اصل خبره ته ثابتېږي څه شی؟ دا خبره ته ثابتېږي چې الله پاک په قرآن کریم کې ګورئ په ګڼو مقاماتو کې تاسو لیدو چې الله پاک دو مرګ ذکر کړی دی او دو ژوندونه ذکر کړی دي. دو مرګونه او دو ژوندونه ذکر کړی دي. په سورۃ الدخان کې مرাজি 55 آیت کې لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى. دلته دو مرګ ذکر دي. دو مرګونه ذکر کړی دي دو ژوندونه ذکر کړی دي. دا د قرآن کریم طریقه شو چې دو مرګ او دو ژوند ذکر کو. حالانکه عمدی قرآن نه یو بل ژوندم په دې منځ کې ثابتېږي. دا خبره نوٹ کړئ. یو بل ژوند هم د دې قرآن نه ثابتېږي چې په منځ کې شته. او دا فقها او محدثین هم ذکر کړی دي په ګڼو روایتو سره چې د دې دوه ژوندونو په منځ کې یو بل ژوند هم شته. هغه بل ژوند اول قرآن کې وګورئ هم دی سورۃ البقره کې کوم آیت چې زمونږ د دې کې خو سره ورته ژوندونه ویلو خو نورو مقاماتو کې ورته ویلې دي. لکه سورۃ البقره 2 نمبر سورت
آیت د دې 154 ولا تقولوا 154 نمبر آیت د سورۃ البقره 154 ولا تقولوا موای لمن اغه چاته یقتل فی سبیل الله چې وجل شي پلار د الله اموات مړه چې څوک مړ شي نو هغه ته مړ موایا سوې مخکې بل احیاء بلکې ژوند دي دا یو دلیل دی. پسې سورۃ آل عمران وګورئ الته هم ذکر کړی دی. سورۃ آل عمران آیت دی 169 نمبر آیت ولا تحسبن الذين قتلوا او تاسو ګمان مکوئ باغ کسانو قتلوا چې وجل شي فی سبیل الله پلار د الله امواتن مړه ګمانونه کوي چې دا مړه شوي دي بس بل احیاء بلکې ژوندي دي خپل رب څخه یرزقون رزق ورکولی شي دلته هم ژوند وی چې یو تن مړ شي نو هغه ژوندی وي بقره کې وی چې یو تن مړ شي هغه ژوندی وي او د دې نمونې نورم شته قرآن کې دا 2 ځایونه ډیر دي. نو اوس ګوره اشکال دلته څه دی سوال څه دی چې کم آیت زمنګ سبق دی نن او ورسره نور آیتونه پاغي کې 2 ژوندونه ولې ذکر کړي دي یو د دنیا او یو د آخرت. قرآن کې خو په منځ کې یو ژوند شته یو حیات شته د قرآن نه ثابته ده هغه تاسو کته دی حیات او حیات برزخی اصول کوي چې حیات 3 قسمونه دي ژوند یو حیات دنیوي د دې دنیا دا ژوند اوس چې زمنګ دی دویم قسم د حیات برزخی په دې منځ کې چې یو تن مړ شي په برزخ کې باغ ژوند دی وي 2 شو. دریم قسم حیات لیکي چې مرګ نه پس الله به د قبرونو نه داخله پورته کوي او بیا به ژوند کوي هغه ته وی حیات اخروی د آخرت حیات. کل 3 قسمونه دي د حیات خو قرآن غنو ځایونو کې 2 حیات ذکر کړي 2 ته ژوند ویل دي دنیوي او اخروی ته او په هغه مقاماتو کې د منځني ته ژوند نه دی ویلې او بیا د نور آیتونه دي لکه تاسو کتل چې د منځني ته هم قرآن ژوند ویلې دي. سوال اوس دا دی چې زموږ په دې سبق کې او دین علاوه نور آیتونو کې د منځني ژوند ته ژوند ولې نه دی ویلې دا سوال دی او د دې سوال جواب به ان شاء الله آینده سبق کې مونږ کوو نو نور به ان شاء الله پایت وضاحت آینده سبق کې وکړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.